هڅه کوي چې د هدف ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. د ځوانانو راډیو په نوښت او د افغانستان کرکټ بورډ په همکارۍ د هیواد په شمال ختیځ زون کې د ځوانانو راډیو کرکټ چامپ سیالیو په لړ کې د کوربه کندوز او بلخ ولایتونو اړوندو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې چې په پایله کې میلمه بلخ لوبډلې په 43 منډو توپیر بریا خپله کړله. امداد الله شینوار یم د کندوز کرکټ پراختیایي څانګې مسؤل چې نن د کندوز او بلخ ترمنځ دغه سیالۍ ترسره کیږي. واقعا ډېره په زړه پورې سیالۍ ده او د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی د لوبو لپاره او دوی کولی شي هغه خپل استعدادونه هغه کمې وړتیاوې چې لري هغه خلکو ته وښایي او نور هغه سینیر هغه کم غوره لوبغاړي دي کم سینیر لوبغاړي د هغوی څخه تجربې ترلاسه کړي. حسن الله رحیمي ما د بلخ ولایت پخوانی لوبغاړی ډېر اغېزمانه سوال مو وکړي. دا ډېر مهمې دي چې خصوصي سکتور د کرکټ په برخه کې د کرکټ د لوبې په برخه کې پانګونه وکړي، نوي استعدادونه منځته رامخته کړي او دنیا ته یې وښیي چې په افغانستان کې دغسې استعدادونه موجود دي. دا بالکل د ځوانانو راډیو ډېر اعلی ابتکار یې کړی دی چې داسې یو ټورنمنټ جوړ کړی دی چې ځوانان رامخته کړي، کرکټ ته وده ورکړي. هغه هلکان چې کومو ټیمونو کې چانس نه ورکول کېږي دغه میدانونو کې ورته چانس ورکول کېږي، خپل استعداد شو کوي خلکو ته. دا یې ډېر غټ نوښت کړی دی، موږ ترې مننه کوو. مننه. تقریبا د 2012 کال نه دېخوا زه په بلخ ولایت کې کرکټ کوم او نږدې پاتې سوی یم. ماشاءالله په بلخ ولایت کې ډېر زیات استعداد موجود دی. ګرچې موږ معیاري میدان نه لرو په بلخ کې، ولې زموږ هلکان استعدادونه ډېر زیات دي. تقریبا زموږ ولایت په دغه 2-3 کلونو کې 4-5 پیرې ګریډ 1 ته کوالیفای کړې ده. دا د خپلو هلکانو خواري ده. حتما زموږ ماشاءالله لوبډله مخکې مې چې تاسو ته ویلې په ګریډ 1 ته یې کوالیفای کړې ده. ماشاءالله ښه کمبینیشن یې جوړ دی، ښه بااستعداده لوبغاړي پکې لرو. انشاءالله زموږ هدف دا دی چې موږ فاینل ولوبوو. دغه سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، یووالي او د کرکټ لوبې د پراختیا په موخه پیل شوي دي تر څو د هیواد په کچه ځوانان او د کرکټ لوبغاړي وهڅوي. زما نوم امید یوسفزی دی، زه د ځوانان راډیو د کرکټ جام سیالیو مسؤل یم. نن خوشبختانه دلته په کندوز ولایت کې او د دې ولایت په کوربهتوب د بلخ او د کندوز لوبډلو ترمنځ په زړه پورې لوبه ترسره شوله. دغه لوبه کې بې شمېره مینوال راغلي وو د لوبې لیدو ته او ترڅنګ یې ځوانان وو چې ډېر ښه چمتوالی دې لوبو ته نیولی او بالاخره نن یې ډېر ښه پرفارمنس وکړ او بالاخره د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره دغه لوبه پای ته ورسېدله چې دغه لوبډلې مستقیما د ځوانان راډیو د دویم مرحله چې سوپر کپ مرحلې د هغې ته لاره پیدا کړله. په دې لوبه کې بلخ لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او دوی په ټاکل شوو 16 اوورونو کې د 153 منډو هدف وټاکه. د بلخ لپاره تر ټولو ډیرې 22 منډې اسدالله متاني او 21 نظرخان دولتزي جوړې کړې. بلخوا د کندوز په ګټه ډیرې 2 ویکټې خیر محمد ترلاسه کړې چې د کندوز ولایت اړوندې لوبډلې د هدف په څار د ذبیح الله ډیرو 21 منډو پر مټ په 19 اوورونو کې د ټولو ویکټو په زیان یوازې 109 منډې جوړې شوې. د بلخ اړوندې لوبډلې په ګټه محمد حسن غوره توپ اچونه وکړه چې 3 ویکټې ترلاسه کړې او د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. احمد الله ستانکزی ما د بلخ ولایت اوسیدونکی. که وګورو بالکل دغسې ټورنمنټونه او خصوصي سکتور کولی شي د لوبغاړو پر فزیکي تکړښت، جوړښت او په بېلابېلو برخو کې د دوی سره مرسته وکولی شي. همدغه کورنی کرکټ دی چې زموږ ملي ټیم ته لار موندلی شي او له همدغه ځای نه موږ غوره بهترینه او ښه استعدادونه موندلی شو. بالکل زه به د خپل ټیم اړوند د بلخ ولایت چې موږ څارلی دي او ورسره مال پاتې شوي یو د هغوی لوبو مو څارلی دي او لیدلي مو دي. زموږ له بلخ ټیم سره چې تر ډیره کوم لوبغاړي پاتې شوي دي، اسدالله متڼی یو له هغه لوبغاړو څخه ده چې د افغانستان په EPL پریمیر لیګ یا غوره لیګ کې د بلخ لیجنډ سره پاتې شوی ده، لوبې ترسره کړي دي او دغه راز په لومړۍ درجه، دویمه درجه ولایتي سیالیو کې پاتې شوی ده او ښه تجربه لري، کافي تجربه، مجرب او یو پیاوړی لوبغاړی ده. دا د بلخ ولایت د کرکټ لپاره واقعیت چې یو غټ لوبغاړی ده
او له لوبغاړو سره وخت نه وخت کله ناکله خپلې تجربې شریکوي او کولی شي چې نن هم ځان ثابت کړي او ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي سلارزی یم، د کندوز لوبډلې لوبغاړی یم. بالکل دا د اول ځل چې زه ګورم چې یو د ځوانانو راډیو یو مسابقې د افغانستان په سطح په لاره اچولې دي، نو دا د کرکټ په برخه کې د کرکټ ته یو خدمت هم بولی شم او ځوانانو ته په آینده کې ښه چانس هم برابرولی شي. د ځوانانو د یووالي لپاره خو ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه چې دغه د څو ولایتونو لوبغاړي راغونډېږي، لکه څنګه چې تاسو مثال په خوست کې او په کابل کې او په ننګرهار کې هم دغه لوبې وشوې، نو دغه کرکټ وجه ده چې دغه لوبغاړي سره یوځای کوي او د مینې محبت پیغام ورکوي هیوادوالو ته. نوم یې محمد ګل علي دی، د کندوز ولایتي لوبډلې لوبډل مشر. ډېر زیات خوشحاله یم، دا ډېر ښه اقدامات دي ځوانانو راډیو د خوا نه چې په لومړی ځل داسې یو ټورنمنټ یې په لاره اچول شوی، نو دې کې ډېر ځوانان راځي، خپل ځان خپل استعداد معلوموي او مخې ته به راځي همداسې. کوم دوی چې کوم غلطیان یې مغه ورته وایي چې په دې شي کار وکړه، دا غلطي مه کوه، کوم پازیټیو شیان یې مغه ورته راخلو. نور ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړي راسره دي، ډېر زیات رول لري او رښتیا هم ځکه دغه ورزش یو داسې لوبه ده ډېر مینوال هم لري، خلکو ته یو ډېر ښه مثبت پیغام ورکوي. د یادونې وړ ده چې د یاد جام دوهم پړاو ته د بلخ ولایت اړوندې لوبډلې په ګډون د کابل او خوست لوبډلو لاره موندلې چې کندهار او هلمند به راتلونکي جمعه د کندهار په کوربتوب نیمه پای لوبې ته د تګ بخت وازمایي.